د حج د قبلېدو درې نښې علماو ذکر کړي چې دا درې نښې دې پکې ولیدې پوه شه چې د حج قبول دی او که دا درې نښې پکې نه نو حج به نه قبول. یو نښه خو هغه دا ده چې هغې باندې مونږ ته پته نه لګي هلته چې دا جمرات ولي دا شیطانان چې ورته وایي په کومو کاڼو نو کتاب لیکي دا کاڼې غیبېږي اخو په لږونو کاڼې وي ډېر څلوېښت لکه حاجیان چې یو حاجي اووه کاڼې ولي او درې ورځې ولیدې نه خو غر جوړېږي لیکن چې ته ورشې ویې ګورې زه په خپله ورغلې ما لاندې کتلې نو یو شکری یا دوه شکری کاڼې پرتې باقي دي یا دې زمانه کې به زیات تر چې پرتې نو د یو لوډر برابر به پرتې نور نشته ختم. دا څه شو وایي چې د چا کاڼې غیب شو دا د ده د قبولیت نښه ده او که د چا کاڼې غیب نه شو نو دا حج یې نه دی قبول. نو دغه کاڼو خو پته نه لګي چا غیب شو د چا نه اخو معلومات نشته لیکن دا دوه نښې نورې واورئ. یو نښه دا ده چې دې راشي نو بیا بیاړه کېږي دا د قبلېدو نښه ده چې آینده کال راشي نو په اړه کې به یې خارښ یې خدای چې بیا حج نه لاړ چې دا خلک ځي دی به ورپسې خفی یاره زم داسې یو کال تلم او که سخت کال بیا خدای توفیق را کړی و تلم دوباره به هلته اړه کېږي دا د حج د قبلېدو نښه ده او که بیا اړه نه کېده نو پوه شه چې حج یې نه دی قبول. دا څوک چې دغه دی د سختو ذکر کوي کوم عمل داسې چې هغې کې سختي نشته زه وایم هلته بس خلک وایي یاره جي سمه ګرمي وه ټوله دنیا مړه کېده یاره جي او پیاده مزلې مې پکې خپې مې پکې وپړسې او خپې مې پکې پولی شوې یاره جي ګاډو کې ځای نه و او دا پیاده و ډېر ګران کار دی هغه یو چاته وی حج دی وکړه وی ډېر ګران کار دی وی خدای دې درته نه ښایي بل وی ډېر ګران کار دی خدای دې دې ساته زما وی هسې د 14-15 لکه روپۍ ولګولې او ډک ته دې وغورځولې خوارشې تش مولې لاړې او تش مولې راغلې دا ستا خبرې دي هسې تاسو نه تپوس کوم تاسو خو زمیندار خلک یې اکثریت نو په دې 10 بجې 11 بجې کې دا ګوډ ګران دی او که دا حج ګران دی ګوډ ګران دی او دا په نیمه شپه چې پاسې او بخور کې او دا 10-11 بجې په سر کې د صادره جولې او چاري دي په اوږۍ او دا بخور کې دا للونچې کې او دا تلی چې اړی اوس خو ټیکټرې دي یوې چې به دې کولې اوس خو ترېشل هم ګران کار دی ولې د غنمو لو اسان کار دی په دې ګرمۍ کې او پخوا به یې خو بلې کولې په غویانو باندې په خدای یقین وکړه غویان موږ پخپله کړي دي موږ ورته ولاړ به او بیا به یې واڼې کولې واڼې نور ته به ولاړ و هوا ته هغه شی به ورسره و او په هغې به یې دا غنم بادول راشپیل به یې ورته ولې دا پټیاري غریب چې تاله وریجې پخی او په دې اوړي کې د دیګونو غاړې ته ولاړې دا آسان کار دا کم سړی چې په 400 او 500 په تورنګو کې تنور په غاړه ناست دی او د په تنور ډوډۍ پخی دا آسان کار دا د ریړۍ مزدور چې دا په ریړه کې سامان وړي او دا غریب ورسره په دې نور روان دی آسان کار دا دیوال چې وایي ګیلکار او مزدور او په دیوال په سر غریب ناست دی دا آسان کار دا پلسترې چې کوي آسان کار دی کوم کار آسان دی ځای ما ته ووایه خو د دنیا کار کې پیسه ده نو ما ته ګران نه ښکاري ګران کار دی خو ما ته ګران نه ښکاري او په حج او په عمره کې ثواب دی پیسه پکې نشته نو ما ته ګران ښکاري ډېر ګران کار دی څه ګران کار دی اس ګران هم نه دی ډېره سخته ګرمي ده ولې ګرمي دلته نشته مونږ هم وایو ګرمي ده بلکل سخت کال په حج کې ډېره ګرمي وه نو مونږ خلکو کې د پښتنو متل دی وایي که جلنده دی پلار ده خو په وار نو خلک وار ته نه دقه رنګې زمونږ خلک هلته تلوار کوي نو سر وخوري ټول پکې مړه شي ولې تلوار نه کوي نو ګرمي خو دلته هم داسې ګرمي ده په ټوله دنیا کې دې ورځو کې ګرمي ده حج په اړه کې نو اړه کې خو ګرمي وي یقینا مدینه منوره کې هم ښه ګرمي وه مکه مکرمه کې هم ګرمي وه په بنا کې هم ګرمي وه په عرفات کې هم ګرمي وه خو اسباب شته که نه دلته بجلي ټکه ټوکه خلک هلته تالونه کوي بجلي نشته هلته بجلۍ کې 1 سکنډ بنوالي نشته هلته په بلډینګ کې هم بجلي په اے سي دی هلته په حرم کې هم اے سي دی نو اسباب شته نو ما هلته ملګرو ته وایي چې د خدای خاطر وکړې د حج سختۍ خلکو ته مه بیانوئ دا سختي خو په هر شي کې شته یو غنم چې ته زرغونه څونه سختو باندې غنم کور ته راوړې سړی چې دوکانداري کوي په اسانه کوي دا پېښور کې په دې شا باندې دا پنډونو والا غریبانان دا پیټې کې وړي دا آسان کار دی رزق ګټل آسان کار دی دا قصاب غریب په نیمه شپه پاسې څاروی حلالوي څونه ګران کار دی نیمه شپه هر پېشمني پاسې او کم کار ما ته ووایي چې هغه آسان دی هر کار ګران دی خو د دنیا کار ته مونږ ګران نه وایو او د دین کار ته مونږ ګران وایو ولې په هغې پیسې نه میلاوېږي او په دې پیسې میلاوېږي نو د حج د قبلېدو یو نښه دا ده چې بیا بیړه کېږي دته به هغه ګران نه ښکاري هلکه 2 څیزونه زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به 2 څیزونه دي چې سړي نه پې پیسې هم ځي او ګړېږي هم پکې او بیا هم پې سړی خوشحاله
هم پیسې دي هم کړه او بیا هم خوشاله یو واده په واده کې سړی نه پیسې دي بلا پیسې دي لګي مہر بم ورکې او ډوډۍ بم کې او جامې بم علي ته پیسې لګي او پاغه پیسو لګولو سړی خپني خوشاله او بل کړه پکې څومره دي خلکو ته بغیر د ستونه بکې او دلته منډه ول تمنډه او بیا هم سړی خوشاله تقرنګ حج دی حج کې به پیسې ملګي او کړهږي بم او بیا بم خوشاله او کوم واده چې پیسې لګي او خپه او په کوم واده چې کړهږي او خپه نو دا واده په حقیقت کې نه دی خدای نه دا خواخه خدای نه دا خو خپلار در پشا کړي یا مور در پشا کړي نو د طبيعت ګونجي پیسې لګيږي او کړيږي او خپای د قرانګي په کوم حج کې چې ته او کړيږي او پیسې ولګي او خوشاله نه نو دا حج نه دی خو خدای د خدای پر قبول نه دی بس دې بل نه خشوا چې بیا لګيږي چې خدایا ک بیا نه نو دا د قبولیت نه او ک بیا نه کېده او خدای دې ساته او ډېر ګران کار دی مړه بس یو ظلم کړی دی یا رب نشوتلې نو بس پته ولګېده چې دې سړي د تش مولې تلې او تش سوټې راغې او حج قبول نه درېمه نښه څه درلو درېمه وګوره درېمه دا چې د مخکې نه به عمل ښي که د مخکې نه عمل ښه نو پوه شه چې حج نه دی قبول مخکې چې کوم عمل کوو مخکې مونځ اکا دوکا به نه کوو اوس پوره کوي مخکې به جمع له نه ته اوس پوره جمع مانځلی مخکې به کله کله دروغ یو ته دروغو نه ځان ساتي مخکې به کله کله دوکه کوله او د دوکې نه ځان ساتي بس حج قبول او که د مخکې نه عمل ښه نورم خرابو مخکې به په یو بالټي کې یو لوټه اوبه اچولې په پیو کې اوس پکې دوه لوټې اچوي ورګه چې وي د حج هغه پیسې پکې را سر پته ولګېده چې تش مولې تللی دی او تش مولې راغلی هغه یو پور انسپکټر والا په لاره ته یو تله وه د یو دوکاندار هغه چک کوله نو تله چې چک کوله نو هغه تلې به یو طرف ته شي درون خو بل طرف ته به سپک خو هغه ویل که تاسو مسله ده نوې تله ده پارسنګ پکې نشته دا ولې یو خوا درون او بل خوا سپکه دوکاندار ویل یاره صاحب دغه ستا مخکې ته موږ څه وایو ما خو پکې څه پارسنګ مارسنګ نه دی غوټه کړی یا هغه چې کتل هغه پور انسپکټر حیران نو یو وجي صاحب را روان برګرومان لیوان اول هغه انسپکټر صاحب ولې حیران وي دې تلې ته حیران یو شماشي درون خې بل خوا سپک خې او پارسنګ پکې نشته وې زبرته ويم کنه وېسه وې د تلې دا ډنډه یو طرف ته یو 2 سوتره وکړه او بل طرف ته یو 2 سوتره لانډه نو اخلي په یو طرف او خرڅي په بل طرف او اجي صاحب تاسو څه پته لګي دته څه خبره و امام ډیرو مردالو ورکړل جلد راګره بشیر جان لچا سوق ورکړ بشیر جان وته ما جی مړ دکړم الګه بشیر جان ته پستر غړون دي تاسو څنګه په جنم کې دا جیما چې تا ما ته اجي مړ دکړم وې دا سوق دي دا جانو دي دا اجي چاړه لګه تیرې خپګېږي ما چاړې لګه تیرې نو کده مخ کې نه چاړه نورم تیرې کړې و ها پته ولګیدا چې دا حج قبول نه کله مخکې نه عمل خرابو حج قبول نه او کله مخکې نه عمل خو مخکې چې څنګه عمل کو دې د عمل دا غینه نور مزیدار دی خشته دی د صحابه په شان عمل موږ نشو کولای غلطه به موږ نه کیږي ضرب توبه او باسو ګناه به کیږي ضرب الله نه معافي غواړو چې دې ګیر پیغور سوکرانه چې ما حج کړی دی نو زه به ځان د ګناه نه ساتم چې ما له څوک د حج پیغور نه نو اجي صاحب د حج د قبلېدو نه خبله ده د حج د قبلېدو چې دی به د مخکې نه خپل عمل بهتری خشته عمل به کوي مخکې عمل کمزوری اوس به یې ښه کوي مخکې ګناه کوله اوس به ترې توبه وباسي مخکې به یې کدو کدو ګناه کوله اوس به مکمل د ګناه نه ځان ساتي نو چې دا درې نښې راغلې هغه ړومبی خو پته نه لګي خو بیا حج دړه کېده او عمل یې د مخکې نه ښه شوی نو دا حج مبرور دی دا مقبول او که نه د مخکې نه عمل نورم خرابو نیکی هغه څه نه وه چې څنګه مخکې وه د هغې نه نورم خرابه وه عمل یې نورم خراب او بیا حج دړه نه کېده نو بس دی اسې تللی دی او اسې راغلی دی حج یې نه دی قبول نو حج مبرور دغه شو نو حضور پاک فرمایي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه چې د مقبول حج بغیر د جنت نه بل اجر نشته چې حج یې وکړو نو دی به نیغ په نیغه جنت ته ځي او دقه حج چې دا ما درته کوم د دې حج صفت وکړو چې دا حج یې وکړو رجع کیوم ولدته امه دی به داسې واپس شي د بیت الله نه لکه د مور نه چې کوم انسان پاک پیدا وي څونه قیمتي شی شو حج ورسره به